خراغلاست جهاننما قصر او باغ ته. خوش آمدید به قصر جهاننما، یعنی هم باغ جهاننما در موقعیت تاشقرغان، یکی از میراث‌های تاریخی افغانستان. قدرمنو لیدونکو څرنګه چې ګورئ موږ نن غواړو تاسو ته یوه نوې ویډیو وړاندې کړو. تماشا ده چې ګورئ د جهاننما تاریخي قصر او باغ ده چې په 1236 هجري قمري کال کې دا تأسیس شوی دی او ډېر یو ښکلی او ښایسته ځای دی. نو راځئ لاړ شو دننه او تاسو ته به د دې په هکله ډېر غوره ښایسته ځایونه وښیو، هغه قصر وښیو او د دې اطراف چې په کوم ښایسته او قوي معمارۍ جوړ شوی ده، خو په 200 څو کاله تېر شوي دي. نو انشاءالله له دې ویډیو به ډېر خوند واخلئ. چطور چکری صاحب؟ عالیه. باغ جهاننما یکی از میراث‌های فرهنگی ماست به عنوان میراث تاریخی. انشاءالله میریم داخل، ازش دیدن میکنیم، لذت ببرید. عزیزانو راځئ چې لاړ شو. عزیزانو دا شاته چې تاسو ګورئ دې خوا ته هم ډېره ښکلی باغ ده، په دې مابین کې هم باغ ده او په هغه اړخ کې هم باغ ده. دلته بېلابېل داسې ښکلې ونې کرلې دي. متخصص صاحب این طرف هم یک چکر بیم. عزیزانو په دې څنګ کې داسې ښکلي دیوالونه دي. دا دیوال له دې دروازې نه پیلېږي داسې ځي، نو داسې یو مستطیل شکل حالت لري. درست است. منطقه کلا به عنوان مستطیل نه بلکه مربع هستش. مربع در حد حدود 15 تا 20 هکتار زمینه. و این گیاهایی هم که اینجا ثبت شده به عنوان گیاهان بیابانزاییه. یعنی این منطقه تاشقرغان به جز منطقه را که نگید بیرون کلا تا حیرتان ریگستانه. اینا را دولت‌های پیشرفته میان احیا میکنن برای زمینایی که ریگ آباد نکنه، طوفان نگیره، اینا را دفنش بکنه، یعنی ریگا را ازش جلوگیری بکنه و بعدم به عنوان یک فیلتر برای شهر و محیط مفید واقع بشه. حالا در آینده گزارشی دقیق و مفیدتر براتون تقدیم خواهیم کرد ان شاء الله. نو عزیزانو موږ به آهسته داسې لاړ شو د جهاننما قصر خواته. نو دا باغ هم تاسو ګورئ. مهندس صاحب شاید پیش از این که یک حالت سری منطقه بیایه، اینجا البته چمن بوده، چمنزار بوده، به این سمت چمنزار بوده، به سر درخت. خب شما نگاه کن، این بهش میگن درخت های کاج یا سر. درختی 24 یعنی 4 فصلی هستش که اینا همیشه سبزه. کاشته شده، مقدارش بر اثر جنگ و بمباران ناز به این رفته. وقتی جنگ آمد بدبختی آمد دیگه آبم کم رسی کرد، اونای کم کم اینا خوش شد و به اینا که میبینین درختای مرسل یا همون گلایی هست که گلای روز بهش گفته میشه. هر سال 2 بار باید هرس شه تا اینا دوباره احیا شه و اونا هم همینطور انارا. حالا دقیقاً تاریخ انار تا چه حدی هست من نمیدونم. اونا هم که میبینید درختای بیابانزاییه، یعنی او بیابانا رشد میکنن، نیازی به آب نداره، آبش از همون رطوبت زمین به اندکی جذب میکنه و زندگی میکنه. مثل این خارای بیابانزایی بهش میگن خار بیابانی. من به عنوان یک رئیس جمهور اگر بیام به وطنم فعالیت بکنم، خدمت بکنم، برای مردمم سالم باشه، اول اینا در بیابانها باید کاشته شود، او درختها باید کاشته شود. بیابانها، ریگستانهای ما وقتی تامین شد، از این درختها پر شد، ریگ کوچ نمیکنه، پرواز نمیکنه بیا سمت شهرها، ازش جلوگیری میکنه، یعنی پیشگیری میکنه نتونه بیاد و بعد میشه یک فیلتر تا من درست اکسیژن استنشاق کنم. بالکل عزیزانو، متخصص صاحب ویل چې دغه د دښتو واښه باید په دښته کې دلته وکرل شي، ځکه تاشقرغان ټول دغسې لوی دښتې دي او ریګزار ده. نو که دا وکرل شي سبب د دې کیږي چې د ریګ د وړلو یا د بادېدا مخه ونیسي او په هغه څنګ کې هم چې تاسو در وښودل هغه د دښتې مهمو ونو څخه دی چې دښتې تاسو ته ښایسته کوي. او په دې اړخ کې هم تاسو عزیزانو دلته انار ګورئ او هغلته هم لږ زره پنبه کرلې ده،
خو دا دیوالونه او دا چې تاسو ګورئ حتی دا ځمکه شاهد د 200 څو کالو دی. څنګه؟ درسته ده، دقیقا همینه، چون اینجا کار نشده ولی از اینکه ما خودمان در فقر هستیم پس بنابراین مملکت ما دست به دست شده، فعالیت آنچنان انجام نشده. اینا باید بازسازی میشده به بهترین شکل. هزارها جهانگرد می آمده، هزارها از دیدنی اینجا پول میداده به من، به شما، بلیط فروشی. هر خارجی بیاد اینجا اگه ساخت و ساز درست شده باشه، با سازی شده باشه، میتونه هر سری ورودی 50 تا 100 دلار پول پرداخت کنه که از اینا دیدن بکنه. این یعنی درآمد برای مملکت. قرار نیست من دنیا پول بیارم همه روز خرج کنم فردا برای خود هدفی نداشته باشم. انسان‌های بی هدف مثل ماشین‌های موتورهای بی بریک میمانه. پس بنابراین درست فکر کنیم، درست انتخاب کنیم، درست حرکت به هدف بریم. اوبه ګورئ چې څنګه غږ ورکوي. دا اوبه عزیزانو له دې حوضه بیرون ځي له دې حوضه نور نیالو ته رسیږي. نو ډېر ښکلی حوض ډېر صافي اوبه لري. او دام چې تاسو ګورئ جهنما لوی تاریخي قصر ده، نو د دې دننه هم تاسو درښیو. دلته ځوانان راغلي دې منطقې، دلته اوبازي هم کوي، لامبي. عزیزانو څرنګه چې زما شاته ګورئ د جهنما تاریخي لوی قصر ده چې 3 طبقې لري. 3 طبقې نه 2 طبقې ده، زیرخانه او اوله طبقه او په سر تخت بام لري. نو راځئ لاړ شو له نږدې به د دې دننه وګورو او تاسو ته به د افغانستان ښکلی تاریخ در وښیو چې څنګه دا تر اوسه پورې ساتل سوی ده او له دې نه ډېر قوي امنیت نیول کېږي تر څو زموږ تاریخ نور څوک ونه کولی شي چې وران کړي. متصب څنګه؟ درست است. اینجا آمدیم در قصر باغ جهانما شهر تاشقرغان. موقعیت سمنگان یعنی تنگی تاشقرغان مشهور در دنیا. برای افغانستان یک دستاورد مهمه در تاریخ، چون 200 سال قبل گیلی ساختنش به 3 طبقه تشکیل شده، طبقه زیرزمینی و 2 طبقه بالا و تخت پشت بامی که دارن. انشالله بیاید ببینیم، از نزدیک با هم لذت ببریم. بره. عزیزانو څرنګه چې ګورئ لاندې کې کاشي ده او په دې اړخ کې هم ډېر ښکلی داسې یو ښکلی معماري په ښکلي شکل له ګچ نه ډېر ښکلي شکلونه دلته ایښي دي. دا پایې چې تاسو ګورئ او دا کړکۍ چې تاسو ګورئ، دا دروازې چې تاسو ګورئ ډېر پخوا دي. نو دا کړکۍ دروازې هم د قصرونو ډیزاینونه لري. نو چکري صاحب یو ځل به دننه هم لاړ شو. عزیزانو دا چې تاسو ګورئ د ویزیت یا ریسپشن چې موږ وایو دا د هغې ځای ده. نو مهندس صاحب هم د دې منهج ریسپشن موږ دلته عمل کوي. سلام علیکم. سلام بر شما، سلام بر افغانستان عزیز، سلام برای مردم این سرزمینی که عاشقانه دوستشان دارم. نگاه کنید، این موقعیتی است که به عنوان یک
مدیر برنامه یا به عنوان یک ویزیتور که میخواد برای مردم توضیح کنه کجا برن کجا نرن، با کی صحبت کنن با کی صحبت نکنن. اگر اجازه داده شد میتونه تشریف ببرن، در غیر این صورت امکان ناپذیره. بالکل. علی کدام اتاق برای من رزرو کردین که برام؟ شما میتونید هر اتاق از این که عزیزی دل میتونید انتخاب به شما واگذار میکنم. بالکل. مهندس صاحب پشت سر یک اتاق دیگه هم داری، یک بار بریم در داخلی و داخلشم که اینجا چی گپ است. اینجا شاید هم جای مدیر بوده. اینجا اتاقی است که اینجا همون ویزیتور مدیر این ساختمان که 7 تا 10 تا مدیریت و کارگزاری میکنن از اینجا مدیریت میشه و از اینجا انتقال بعد بین اینا اتاق دیگه هم در ورودیه. این بر اتاق دوباره برای سالونه، برای سالون است. بالکل. و اینا برای مقام به قولا خدمه و برای کسانی که این ساختمان از لحاظ مهمان نوازی، از لحاظ تمیزی، از لحاظ پاکی و اینا مدیریت میکنن. هر کی نسبت به نوبت خودش نسبت به اون وظیفه‌ای که براش داده شده. بالکل. نزان ولده زنه به اوزو په دې اړخ کې دغسې دروازه ده و دلته هم ځینې دي. مهندس صاحب اینجا یک سالون دیگه کلان هم هست، در این یک بار داخل بریم. ډېر یو ښکلی سالون. شاید اینجا هم سالونی باشند که اینجا مثلا یا استاد میشونن با هم دیگر قسم میکردن مهمانا. اینجا سالونی مقاماتی که اگر می آمدن میرفتن طبقه بالا جای نشیمن، هر مقام مملکتی حتما 20 تا خدمه با خود داره. 30 تا خدمه با خود داره. برای سربازا، برای بادیگاردا، برای به قول اسکورتاش اینجا ازش به قولن پذیرایی میشده. اینجا اینا اجازه نداشتن برن پلی مقامات بشینن. بالکل. یکی از سالن عمومی افرادای طبقه 2 و 3 اینجا قرار گرفت. فقط مدیریت اتاق ده. بالکل. کله چې هغوی ته اجازه ورکړي مقامات بلارسي پورته او شک جیونو ته، دلته هغه افراد چې دست دوم یعنی طبقه بادیگارد و ابل دلته برادر دلته بکیله، ولی دلته دری ورود هغه تا اینجا دری ورودی است که میاد داخل بتونه از اینا پذیرایی بکنه و براشون چی دستوری بکنه. بالکل. عزیزان نیازمند من تر اخره پورې لاړ شو چې دلته نور څه شیان شته. نو دلته یو بل اتاق هم ده. دا هم ورودیه، یعنی د دننه کېدو وکنه. مثلا دا چې هلته چې اجازه ورکړي بیا هغه کسان مقامات چې کېناسته کولی شي هغه کسان چې مهمه ده لکه بادیگارد لکه اسکورت هغه در نراځي، هغه کسان بل سربازونه چې دي یا محافظون دي در نراځي. بالکل. هغه جونا خو ګوري دا د رعنا او د شیانو کار و. بالکل. او دا هم د بل د بیرون تګ لاره دا هم بل خروجي د عزیزانو راځئ شاید که نه یې تړلي خربوزی باندې هماغه کسان چې درته ویلي دا تړلې ده شاکې تیږې دي. دا بیا بل هلته نگهباني هغه لري لکه هماغه در غوندې دغه جوړه تېرېدی شي. بالکل. یعنی دا خدمې که با خواته تلل یا دې ځای کې ګرځېدل دې ته به دلته راتلل. ګورې دا ویني هغه وخت چې دا احداث سوي دي، دا مثلا دیش رسیدي دي، هغه وخت برق نه وه، در روخانه چی معلومیگه دا چی رعنا ده او دا فکر کنید مثل برقی که امروز داریم با عنوان روشنی استفاده میکنن. بالکل. دیل پر دا وایه بچی فارسی و پختو که گوه شیر و شکر برسی. طول دنیا ایران، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، ازبک، ترکمن تو پدی باندی پوسی همه اینا ما عضو یک بدن هستیم. بعد به مدتی حالا دوران نجیب بوده یا بعد از اون بوده اینجا حقا کنده شده بین اینا سیم قرار دادن به عنوان برق. اینا هم سیماشه جاش مشخص. مهندس صاحب د پاسه چې تاسو وګورئ نو دا پاس داسې هغه لري قوسک لري، کېدای شي دلته دا د چراغونو داسې چراغونه به ول هلته یا د نور شیان یا قندیلونه به ول. دقیقا دا مثلا دا وګورئ دغه جنه لاله دغه پورته هغه جوینه ویني. بالکل. کله چې برق پیدا سوی دی برکنه او بعد لگه چې دا هم مخکې دا سوی دی اونجا را که میبینید اونا گجبوری معماری گجبوری اینا میبینید معماری گجبوری بهش گفته بشن. بالکل. اینا مینیاتوری شده برای قصر اعلی حضرت ها. و اونجا لامپا یا همون چراغای آویزان میشه به عنوان هم دکور در خود اون ساختمان و هم به عنوان شاه در اون ساختمان که بتونه به خوشترین شکل تبدیل بکنه ساختمانه. بالکل. مهندس صاحب راځي چې لاړ شول دې ځایه او نور اتاقونه به هم خلکو ته وښیو انشاءالله.
عزیزانو څرنګه چې ګورئ دا یو حال ورته وایو په انګریزي ژبه کې حال یا همغه دهلیز یا هم د مقاماتو ځای چېرته به چې دلته ډېرې چوکیګانې ایښې وې ما بل سره به خبرې کولې ټوکې به یې کولې او خپل د چکر ځایونه به یې دلته تعینول نو څرنګه چې عزیزانو ګورئ ډېره ښکلې معماري ده ډېر ښکلی ځای ده او دغلته هم د پخواني بخاریو ځای ده اور به یې دلته لګوو بیا به دې دود به دغسې پاس دلته لاره لري په دې قسمت کې او دلته هم کړکۍ څلور خوا کړکۍ د نور لپاره په دې خوا ته هم 3 دانې غټې کړکۍ دي سمې جان دغسې او تاوسه چې دې خوا ته غټې کړکیګانې هم دې وګوري نو دلته داسې غټې کړکیګانې دې خوا ته لري یوه دروازه دلته لري او دروازه هغه کونج کې چې 2 اتاقه دي دلته نو ډېر یو ښکلې قوي معماري ده لګچ نه یې کړې ده ډیزاین هم لګچ ورکړی ده او داسې زمان چې ننوځې داسې فکر کوې چې یو خپله یو سلطنتي سړی په سلطنت جای که ننوته ښه مهندس صاحب تاسو نظر نگاه کنید مردم افغانستان فکر نکنید که ما چی داریم فعلا از اونجا فکر کنید این یک معماری عالی در اون سطحی که 200 سال به بالا بوده و این را ساختن شما نگاه کن اون شومینه بهش گفته میشه شومینه یکی و 2 تا اینجا میز و چوکی قرار میگرفته مقامات می نشست اینجا دیگه نه صندلی بوده نه بخاری یکی این طرف یکی اون طرف از حرارت گرما میبخشیده اینجا را اون کلکلا 1 2 3 4 اینا که پشت سرش با عنوان محافظ با عنوان نگهبانی از مقامات دولتی استفاده میکردن هم با عنوان روشنایی در اینجا استفاده میکرد چون موقع برق نبوده این برقایی که شما در نظر خورده شاید 30 سال قبل 40 سال قبل دوباره کنده شده جابجا شده هر دیواره نگاه کن اون طرف به عنوان خدمه این مقامات میوه چای نان آب و اون طرف هم همینطور است بعد اینجا سالن راه داره و اینا هم در هستن و ورودی هم به عنوان کلکین و هم به عنوان نما بالکل زمانی که دیگه که صد میشنم و حوض بسیار زیبا معلوم میشه طبیعت بسیار زیبا و گلهای بسیار زیبا عزیزانو د دې شاړم تاسو ولیده مهندس صاحب یک بار بریم همه قسمت همین طرف هم بسیار اتاقای دیگه هم دارن و شکل این قسمت همو دهلیزی که از به او دهلیز یکسان است او په دغه شکل باندې تاسو راځئ دلته کېدای دفتر ځای ده نو اوس د دفتر ځای تعیین شوی نو داسې چې تاسو کده کېږي مهندس صاحب 3 پله یک رقم است و 2 پله تا اینجا چوب کار شده سمی جانه که تا دستی کتا سی اق قسمت که اونیسی نو تاس تا با خخ کار هستی یوزل به سمی جانم رکت هستی مهندس نگاه کنید اون زمان عقل و هوشان به کجا بوده اینا چوبی شده و از چوب 4 مغز باشه یک نمای خوشگل و زیبا به عنوان نجاری اون زمان بیان میکنه به عنوان تزیین در کاخهای سلطنتی و هم اینایی که دارید میبینید این که خوشگله برای خوشنمایی که بیرون هست بعد به عنوان یک روشنی برای طبقه پایینه چون اون موقع برق نبوده از روشنی به بهترین شکل استفاده میکردن و اینا ساخته شده حالا چی نجاری بوده چی کار کرده اینا هم روش گز گرفتگیه وگرنه اینا کلا از چوب 4 مغز میباشه چوب 4 مغز است عزیزان لده جانب نور رتله و مهندس زاویه بسیار نوری بسیار خوبش داره فکر دان است زاویه که از دیدگاه می و به اینجا میخوره یعنی تایم صبح که میشه از اون طرف هم نور می از این طرف هم نور می به دلیلی که زیرزمینی باید شعاع بده بالکل از اینجا واسه میشه چون با قولن انعکاس پیدا میکنه به سمت داخل که برق نبوده با یک چراغ نمیشه بعد ممکنه خطرناک بوده اینجا این اتاقا با اونجا متفاوته اونجا یک میزی مدیریتی قرار داره که کی کجا انتقال بده و اینجا همون افرادایی که می آمدن اتاق با اتاق توزیع شده خدمه منی پادشاه شما این پادشاه یکی دیگه هر کدامش نفرای درجه یک انضباطاش باید روبروی کاخ سلطنتی باشه که اونجا قرار بگیرن و از اون پایین‌تر اسب و مسب و اینهاشان مثلا اسبان یا متر اتاق دیگه قرار بگیرن حتی خدمه هاشان تقسیم بندی بوده اسبان کدام اتاق بره نظامی کدام اتاق بره رسانه‌ای کدام اتاق بره برای خودش یه وقت و وعده و جا و مکانی تعیین کردن بالکل عزیزانو
مهندس صاحب یک چیز دیگه هم که در اینجا است ایزانو زمانی چې دغه د نور ځای ورکړی ده نو دغه ایسای مایل شکل ده انعکاسی حالتی ورته ورکړی ده نگاه کنید همینه که نور به پایین پخش بکنه اگه اینطوری بود نور میره بالا ولی دوست داشتن یک چیزی رو ببینن مهندس صاحب این ثابت میکنه که 200 سال پیش هم افغانستان بزرگترین و قویترین معماری و مهندسی را داشته دقیقاً شما نگاه کن افغانستان برید به 500 سال به 1000 سال به اون طرف هم بهتر نشه داشتن ولی بعد 1000 سال به این طرف در ایوازی پیشرفت برای ما لطمه و صدمه‌های خارجی و داخلی برای خودمان رسیده که معماری هامون ممکنه از دست رفته باشه علممون ممکنه از دست رفته باشه ولی اون زمان شرایط متفاوت بوده مثل حالا نبوده اون موقع یکی از کشورهای فوق‌العاده بهترین در دنیا بوده چون اکثری کاخ‌ها که می‌بینید حتی اونایی که به زمین فرو رفته به عنوان میراث فرهنگی یا میراث تاریخی خدمت ما را بیان میکنن که شما کی بودید کی هستید و حالا چی هستید چی هستید بالکل سمی جان رضا دغه سی دالته یو حالم وګورو مهندس صاحب دیگه این حالم یک بار ببینیم که چگونه یک حالی است مهندس صاحب سرم که ما میبینین بالای او از زمان بسیار قدیمیش است دقیقاً است ولی یک چیز که هست این سیخای بسیار نازک کار شده و در سرم که میبینین سمنت هم کار شده خب نگاه کن اینا سمان قالب فشرده بودن نه مثل تابوکای حالا اینا نگاه کن پخته شده از اون زمان ما سمنت خدا داشتیم میگه سمنت خیلی چیز سختی نیسته کار شده که روی اینا رو بدون ستونی اینا اونا به عنوان یک قالب ازش محافظت میکنه و اونا بوتون ریزی کده و اونا رو چیدن پشت سرش هم بوتون پر کردن حالا رسیدیم رو موضوع این نگاه کن عزیزان این همینجوری طبیعی این اگر چیز ساخته شده معماری ولی بازسازی شده ساخته نشده با عنوان یک پردهگاهی جلوی گروه های مختلف مثلا اسبدارا یا مقامات متوسط مثلا از سربازا یا درجه های نظامی های بالا اینجا پرده آویزان شده بالکل همین طرف همون طرف شمشیرزن بله شمشیرزن مشخصه اسبدارا مشخصه اسب نگهبانا مشخصه و عنوانی که فرهنگیان بودن مدیر برنامهش اتاقای دیگه بوده که بر خدمت شما قبلا عرض کردیم سمی جان تبا دیده ځای شارټونه ونیسئ عزیزانو دیده شارټونه وګورئ بیا به موږ لاړ شو د دې ځای زیرخانه هم تاسو ته درښیو عزیزانو دا منطقه چې تاسو ګورئ دا د دې ځای زیرخانه ده نو دلته هم د نور لپاره داسې نیشې به ځای ورکړی ده چې نور کته راځي او په دې اړخ کې هم ځینې کوټې دي متخصص صاحب دلته هم ځینې کوټې دی خو نه ماما نور راځي هماغه ځای چې تا د زینو وویلی او دلته هم داسې کوټې دي داسې یو نور دوه نور درې نوره دلته به شاید انبارخانه وه ګورئ دلته جنگ افزارونه دلته هغه شیان چې مهمه په کتلي بودیجه بالکل اول اتاقونه چې دي دا شیان هر یو ځان ته او نقش به ایفا کوله یو مثلا شمشیرهای جنگی لباسهای جنگی ابزارهای جنگی دی آسون وسیلی او تیر دی کمانونه دا شیان دی که دیپو پشی که دلته به ذخیره کوله بالکل او ګور دا نور نه پرده لري نه درده لري هیڅ نه لري فقط دا اتاق دا شیان ده فقط پکې ذخیره کوي او تزیینات هم نه ده ورکړی خو کنه د همدې لپاره کنه فقط یو گاجبوری ده و بس یو غار ده دا غار ودی دا هم ګورئ دا غار اول غار دلته کولی شي مثلا غږ جذب وکړي غږ جذبي سر و صدا به ونه کړي ښه د هغې لپاره دې لپاره سمې جان دا وکړه کله ګوشو کې هم جای لري نور هم جای لري ګوره اوس مونږ خبرې کوو شاید دا بند شوي خبر چې کوو دوه غږه کوي ولې هغه وخت دا انعکاس به نه ورکوله انعکاس به یې نه کوو وکړه او ګوره دا په کوم دا ایسان وکنه اوس مثلا دا وګورئ هماغه چې می درته ویلي دروازه هم یو پنجره خوشگل و خایسته ده
و هم شعا ورکی یعنی رانا قیلاندی اتاق زیر زمینی هغه پنجره بیا بله پنجره بره پسی دی بله پنجره پسی ده بالکل سره هم فکرونه کلی دی هغه وقت ګوره برخونه و هغه وقت چې دومره چې دیجیتالي بالکل برق نه و عزیزانو دا و د دې زلزلهخانه نو اوس په لاړ شو تختبا په سر هلته هم ډېر ښکلې فضا او ډېر ښکلي شاټونه تاسو در وښیو څنګه مهندس صاحب